د جنوبي غرب زون د تمیز عالی ریاست په تیرو 2 اونیو کې 250 بېلابېل اجراءات ترسره کړي. د جنوبي غرب زون د تمیز عالی ریاست د مسؤلینو په وینا په تیرو 2 اونیو کې 250 بېلابېل اجراءات ترسره کړي چې له دې ډلې 115 بېلابېلو دوسیو ته د مدني امنیت عامه، منصوبین نظامي، تجارت او جزا دیوانونو له لارې رسیدنه شوې او پاتې اجراءات د عرایضو او مکتوبونو په برخو کې ترسره کړي دي. د جنوبي غرب زون د تمیز عالی ریاست ویاند احمد مدثر رحماني وایي د جنوبي غرب زون د تمیز عالی ریاست او د سترې محکمې قضایي معاونیت د مسؤلینو له لوري په تیرو 2 اونیو کې 114 دوسیې چې له جملې څخه یې 14 د تجارت دیوان، 11 د عامه امنیت دیوان، 14 د نظامي منصوبینو دیوان، 58 دوسیې مدني دیوان او 18 دوسیې بیا جزایي دیوان ته واردې شوي دي چې په وینا یې د همدې اجراعاتو په لړ کې 52 دوسیې د یادو 5 دیوانونو له لارې صادرې شوي چې له مخې یې 18 مسترد مکتوبونه، 22 نقض، 15 تایید، 2 قطعې او 15 دوسیې بیا اجرا شوي دي. د جنوب غرب زون تمیز عالی ریاست او د سترې محکمې قضایي معاونیت په تیرو 2 هفتو کې ټول 250 بېلابېل اجراءات ترسره کړي دي چې له جملې څخه 115 بېلابېل دوسیې امنیتي عامه، منصوبین نظامي، مدني، تجارت او جزا دیوانونو ته واردې شوي دي چې د همدې مجموعي ارقامو له جملې څخه یادو 5 دیوانونو ته ټول 52 دوسیې بیا صادرې شوي دي چې د هغو مجموعي صادرې شوو دوسیو له جملې څخه 18 مسترد مکتوب، 22 نقض، 15 تایید، 2 قطعې او 15 دوسیې بیا اجرا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې ریاست یادو 4 دیوانونو ته د تیرو 2 اونیو په جریان کې د دوسیو ترڅنګ ټال 41 بېلابېل عریضې او مکتوبونه هم وارد شوي چې له مخې یې د همدې ریاست د مسؤلینو په هڅو 50 بېلابېل مکتوبونه او عریضې چې له ډلې 19 مکتوبونه او 12 عریضې کېږي صادرې شوي دي.